اولا سبب مؤمنانو اغا البعد عن الدین د دین نه لرواله ده یا ضعف الایمان ده کمزور ایمان ده کله چې سړی مؤمن وي او دین پکې وي او الله او رسول مني هغه اسکله د الله نه فرمانی او خلاف نه کوي الله ورته چې دا ګناه مکه ونه نه کوي ځکه ایمان پکې ده دین پکې ده تقوا پکې ده الله سره شدید رابطه او تعلق ده او چې کله یو سړی کې دین نه وي نه په دې معصیتونو به شپه او ورځ ګرځي کله چې د شیطان دوستی او ملګرتۍ حاصله کړې ده نو دا څلوري ساعت او شپې او ورځې د ډیرو خلکو په دې ګناهونو او دې معصیتونو نافرمانیو کې تیریږي چې الله دې موږ وساتي ضعف الدین کله چې دین کې کمزوري پیدا شي ایمانی کیفیت کمزور شي او د انسان د دین نه لريواله پیدا شي نو اکثره ګناهونه داخله کوي مؤمن بویني نه چې دا ګناه وکي هغه چا کې چې دین دی هغه بویني نه چې دا ګناه وکي هغه چا کې چې تقوا ده او د الله سره تعلق او رابطه ده هغه د دې ګناهونو نه په صلحاو کیلومتر لري زی او د الله معصیت او د الله نافرمانی ته ځان نه ور شریکي د دې وجنه اکثر خلکو کې د دین ضعف دی د دین کمزوري ده او د حیواناتو په شان د جون زندگی د بس خواهشات پوره کول خوراک سکاک کول او نور د اس معنویات او دارنګ د الله سره د تعلق او د رست جون فکر نه کول د دې وجنه ډیر خلک په دې معصیتونو ګناهونو کې اخته کیږي الله دې زمون کې او زمون په ټولنه کې او ځوانانو کې دین پیدا کړي او ایمان پیدا کړي د معصیتونو او د ګناهونو به ورکی